چوکامات واکشه که مچ هم راغی بیبلی پوش وی هیڅوک مه پرېږدئ چې نږدې راشي ذهن ته مې هغه خبره راغله او ګوره جګړن صاحب بیا یې مه پیلوه په دې حالت کې ونه وایي چې زه باید خپل زوی ته چلی پیدا کړم توبه توبه الله الله را روان دي جګړن صاحب ستا غږ ډېر جګ دی خور دې په جګ غږ خبرې نه کولې په خیر راغلی کوپوزه وروره خوشحاله اوسې وروره کوم خبر شته جوهره کوپوزه دا انځورونه د ځنګل یوه ساتونکي په پټه سره اخیستي د کلي نوم دومان دی حاله لاړ شئ ته څه کوې زه هغه کلي ته ځم لږ ځان ښودنه کوم ملګرو مونږ هم اوس هلته روان یو کوپوزه داسې چې دا نو بیا زر حرکت کوو کوپوزه ستا پام یې ځان ته راواړوه که نه هو هیڅ ډول یو ترهګر په رڼا ورځ کې دومره ځان ښودنه نه کوي جوهره په دې کار کې کومه خبره شته بیخي همداسې فکر کوه خو زه باید خپلې ډلې ته ځان ورسم زر تر زر سمه ده داسې چې د نو په لاره کې سره جلا کېږو مخ ته ځو ځه چې ځو ملګرو راټول شئ چې ځو آرامه اوسه وروره آرامه اوسه ستونزه نشته وروره ماشوم ښه دی که نه ښه دی ښه دی زمری ستا له برکته شکر دی چې فشاری نه دي ساده ماینده کنونو الیاسا وقتا به یې په هوا کې الوزو په هر حال شکر دی چې ساده ماین دی که نه نو والا زموږ دا زیړې ختمه وه همداسې ده بایراما امر وکړئ جګړن صاحب څومره غټه او لویه تیږه چې راوړی شي راوړه پوه شوم جګړن صاحب د بوزوک خواته یې راوړه دې خواته ماینونه دي ملګري هغه زما ده د ماین پیښې هیڅ نه خوښېږي باور وکړه حیدره کار ته د پام ونیسه وروره هله جګړن صاحب هلا بسم الله جګړن صاحب د ویشتلو سیمې ته را دننه کېږي داسې رضالت څوک نه ترسره کوي داسې پاس کار څوک نه کوي دا د ماین کار نه دی ملګريه د ده ښخول چې دي یو لوی جنجال دی او ویستل یې بل حیدره کار ته د پام ونیسه وروره هله سمه ده ملګري جګړن صاحب څه خبره ده که چاودنه یې وکړه یعنې چاودنه یې وکړه مه ډارېږه یعنې هغه که چاودنه یې وکړه زیړه ویښتانو والا ټوټې ټوټې کېږي جګړن صاحب دا ځای حالت څنګه دی دا ځای پاک دی وروره پام کوه غالب حالت څنګه دی په ماینې په خبره به راشوي لاسونه او پښې مې رېږدي پام کوه وروره پام کوه اوس یې وخت نه دی لومړی باید خپله ستونزه حل کړو سمه ده وروسته دواړه یو ځای دمه کوو وروره سمه ده لومړی باید الیاس وژغورو ژغورئ وروره ژغورئ هله غالبه ماته لاره وښیه پام کوه وروره راځه جګړن صاحب امر مو
جګړن صاحب یعنی که چاودنه یې وکړه زه مې بیا خپلې دندې ته دوام ورکولی شم یعنی که ژوندی پاتې شوم زه خپلې دندې ته دوام ورکولی شم الیاس ګوره دا چې ته دوام ورکولی شې او که یې نشې ورکولی په دې نه پوهېږم خو زه او بوزو کارو مرو په هوا کې الوزو ځکه چې زموږ خولې ته ډېر نږدې دی جګړن صاحب کله چې زه دویم بریدمان شوم په هوا کې والوتم یعنی که زه د یونیفرم وباسم نو ژوند نشم کولی قسم کوم چې له هېڅ نه هم نه ډارېږم که زه د یونیفرم وباسم نو بیا ژوند نشم کولی بوزوک د خدای او رسول لپاره درته یو څه ووایه ملګریه ما ته وګوره زمری ته نه یې دا یونیفرم به هېڅکله ونه باسې سمه ده موږ له دې ځای نه وځو قرارګاه ته ګرځو زه هلته تا ته یو ښه تعلیم درکوم وروسته به بیا ته کور ته لاړ شې زموږ هغه دوه نور لنډغر نه دي هغوی به هلته په تا کار وکړي کور به در باندې پاکي چای مای به در باندې دم کړي هر څه به د پخوا په څېر دوام پیدا کړي خو ته به دا یونیفرم هېڅکله هم له ځان نه ونه باسې سمه ده دا خبره دې په مغزو کې وساته پوه شوې امر پر ځای کېږي هله ګرانه وزغمه زمری جګړن صاحب که موږ هغه رزیلان هم دا اوس ونیولو نو هغوی به موږ ټول همدلته وولي ختم به مو کړي جګړن صاحب امر مو سلچوکه امر وکړئ جګړن صاحب پایلې کا سلچوکه څوک چې وړاندې راتله ویې بله څوک چې نږدې راتله ویې بله امرم پر ځای کېږي شپږ سوه متره شمال لویدیځ خواته شمال شپږ اته دا د شهید محمد امین لپاره دا هم د الیاس لپاره دا د کارون پلانو ولیده اوس یې وګوره ماینونو د هغوی مخه نه ده نیولې ها د کارون تېروتنه څه ده پوهېږي هغه تر اوسه نه دی پوه شوی چې هغوی څوک دي تر اوسه په ما باور وکړه هیڅ عاقل انسان نه غواړي چې له هغوی سره ځان ووهي هیڅوک زموږ نښان ویشتونکی چېرته دی نښان ویشتونکی چېرته دی هله ګرانه هله ګرانه نو ځان دې وښایه وروره نښان ویشتونکی د لومړي کس سر ته وروره لکه چې هغه بې شرف موږ ته نښه نیسي حیدرم دراره حیدر دلته دې زور واچوه اچوم پام کوه چې پرې نه کړې. سمه ده هله بایرامه امر وکړئ جګړن صاحب راځه ما ته وګوره الیاسه کله مې چې درې وویل پښه دې له ماین نه پورته کړه سمه ده جګړن صاحب تاسې کله چې مې درې وویل پښه دې پورته کړه جګړن صاحب خو که چاودنه وکړي بیا ملګریا ته پوهېږې چې د دې هلک ستونزه څه ده دا خبره نه اوري زیړه خبره واوره امرم پر ځای کېږي الیاسه چې درې مې وویل بایرامه چمتو اوسه هله بسم الله چمتو یم جګړن صاحب یو درې دوه الیاسه پښه دې پورته کړه په کراره بایرامه کېده
ډېر شکر دی خدایا. اوه ژوندی اوسې جګړن صاحب. اتلانو دوام ورکوو. غالبه امر وکړئ جګړن صاحب. ته مخکې شه. امرونه پر ځای کېږي. چغدام له سلچوک دوی سره مرسته وکړه چې کرا کرا شاته راوګرځي. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. کرا کرا پاسېږئ، ماشومان خپله مخه کې ونیسئ، په یو قطار کې لاړ شئ. بختیار له ملکیانو سره پاتې شه. دوام ورکوو. هیڅوک د قطار نه خرابوي. په یو قطار کې حرکت وکړئ. په کرار را راځئ. سلچوک دوی له هغه ځای نه راوباسه. څوک نشته ډګروال صاحب. کارونه دلته لیدلی خو د ډېر لږ وخت لپاره پاتې شوی. له کلیوالو سره په اړیکه کې شو. نه ډګروال صاحب. له ډګروال جوهر سره اړیکه ونیسه. ملګرو راځئ چې ځو. والیده ورته ورسېدی. کارونه هغوی مقاومت کوي. هر قدم چې مخته ځو 4-5 کسان له لاسه ورکوو. د هغوی د درولو لپاره یوه لاره شته. په هر چا برید وکئ، بیا یې وایم په ملکیانو برید وکئ. سمه ده، پوه شوم. حالا نو حالا چغدام حالا بیړه وکئ هغوی را روان دي. حالا ملګرو حالا لږ نور هم بیړه وکئ. حالا زر کوئ ملګرو. حالا زر کوئ. ولې دا هلته برید وکړه، ولې دا دلته برید وکړه، هغه ولې په خپله نه راځي؟ دا څه ډول سړی دی ها؟ ما هڅه کوله چې پام دې خبرې باندې دې پوه کړم. له هغه سره چې یو ځای شوي یو جنګ مو هم پای ته نه ده رسولی. پوه شوې؟ پرته له تاوان نه مو بل څه نه دي ترلاسه کړي ولیدل. ته ناکامه یې. تر څو مې چې پیسې نه وي اخیستې دوام ورکوو. راځئ لږ مخته ځو، دا کار خلاصوو. هلئ بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. ته د ایکسبول انرژي درنګ لخوا وړاندې کیږي. خوردي ایکسبول انرژي درنګ. جګړن صاحب د اوس لپاره شاته وګرځېده. همداسې ده سلچوکه، خو د اوس لپاره. یو بل تام شته جګړن صاحب. هلته 2 موټره راسن کلي ته را روان دي. پوه شوم سلچوکه، څارلو ته یې دوام ورکړه. امرم پر ځای کېږي. ملګریا هغه بې شرف هرومرو کارون دی. هغه کارون دی بیرته کلي ته ګرځي. زما په نظر هم همداسې ده فایده. سمه ده، خو ولې بیرته کلي ته ګرځي؟ ملګریا هغه بې شرف کلي ته ځي. څوک چې پاتې دي هغوی پیدا کوي او تر سبا پورې به ویني تویونو ته دوام ورکړي. ملګریا هرومرو هم داسې کوي. بختیاره په کلي کې به نور کسان پاتې وي؟ کانا ما او محمد امین هم دومره کسانو شو ژغورلی. کېدای شي ځینې خلک غرونو یا هم څوک په نورو کورونو کې پټ شوي وي.
البته چې کېدای شي د هغه به شرف کسانو هغوی پیدا کړي اوس نو هغوی پسې بیرته ورځي من 15 کاله مخکې هم همداسې یو کار کړی و او اوس یې هم کوي بې ګناه ښځې او ماشومان ټولې په بې رحمۍ ووژل ان حیوانات یې هم مردار کړي بې شرفان جګړن صاحب موږ څه وکړو مهمات مو کم پاتې کېدای شي چې د دې ملکیانو اوبو ته اړتیا پیدا شي موږ هم په داسې ډول ډېر دوام نشو ورکولی کېدای شي له نورو ستونزو سره مخ شو هغوی یو ځل دا کار کړی اجازه نه ورکوو چې بیا یې وکړي بیرمه نه ورکوو بوزوک ملګري څه کوو چیغدم بختیاره الیاسه تاسې دلته له ملکیانو سره پاتې شئ له دوی نه ساتنه وکړئ اتلانو خپل اضافي مهمات ټول بختیار او چیغدم ته پرېږدئ جګړن صاحب موږ هغه کار کوو چې اړتیا یې لیدل کېږي په تیاره کې ځو او د ترهګرو ځای ته د شاله خوا نه دننه کېږو پوه شوم جګړن صاحب ستا له خدای نه قربان شم دا یو ډېر ګواښونکی کار دی که ستونزه پیدا شي ستاسې او د ملکیانو ژوند له ګواښ سره مخ کېږي په دې پوهېږم لومړی بریدمنې خدا یا به امر دی نن شپه ځو په هغه کارونومي بې شرف او رذیل چاپا چوو چمتووالی مو ونیسئ اتلانو ځو امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب جګړنه هیله لرم چې اړتیا پیدا نشي خو بیا هم که اړتیا پیدا شو د خپل ځان په قیمت له هغوی نه ساتنه وکړه بېغمه اوسه کنه خپلو ځانونو ته پام کوئ په خدای مو وسپارم جګړن صاحب اندېښنه مه کوئ موږ هم دلته یو حاله زر کوئ حاله اتلانو جګړن صاحب امرا وروره زه د ډېر پوه راوړی یم روغ رمټ بېرته راشئ له ماله په اسانۍ نشې ژغورېدلی وروره مونږ سلوات ورور ته حساب ورکولو ته مجبور نه کړي جګړن صاحب بسم الله اسرا حالا لور جانې لکه نوره کوفتم واخله ګوره دا مې ستا لپاره پخ کړي دي سلوات ورورې زه په رښتیا چې ډېره مړه شوم داسې م کېدلی شي خواږم باید وخورې وګوره فیرني مې م تیاره کړې کورني خواږم شته تاسې باید لږ ځای کورني خواږو ته م پرېږدې سمه ده ته خو په لیله کې داسې وچ وچ شیان خورې زما ګرانې لور جانې هله زر کوه لږ نور م وخوره هله نو تروري قربان دې شم جلۍ ما ناروغه به ګوره دا جلۍ 2 ورځې له موږ سره ده ته دې دا حواس بې سبا نري ته وساته سمه ده ته اوس مړه شوې او که نه زما ګرانې لور جانې والا قسم کوم چې موږ ټول د معدې په ناروغۍ اخته کېږو ته غلی شه ډېرې خبرې مه کوه سمه ده هله ته وخوره خېټه دې مړه که هله نو زما ګرانې په لاسونو د برکت شه سلوات ورورې خو زه په رښتیا چې ډېره مړه شوم زما خوږې لورې زما نازولې لورې وګوره وایي چې مړه شوم ښه درسونه سره څنګه ډېر ښه روان دي خو د لومړي سمستر ازموینې لږې سختې وې رنم ډېرې کورنۍ دندې لري پرله پسې ډول ازموینې لري زه ورسره مرسته نشم کولی که غواړې زه ورسره مرسته کولی شم ته رښتیا وایې اسرا هو لومړی ازموینه د څه شي ده ریاضي که غواړې له ډوډۍ نه وروسته یې پیلوو سمه ده ژوندی اوسې ډېره مننه کوم کله چې زه د اعلان کتابونو ته ګورم په هېڅ هم نه پوهېږم همداسې حیرانه پاتې کېږم موږ ستونزه حلوو که نه ایرانه اوه ماشاءالله په خبرو کې بوخ شو ډوډۍ خوړل مو هېر شو هله زر کوئ هلته یې مو خوره ترورې ته هېڅ د دې خبرې نه تېرېږي لومړی بریدمنې د هغوی شمیر زیات دی کار مو سخت دی زموږ مړه کول هم اسانه نه دي جګړن صاحب را دي شي ټول دي راشي را دي شي لومړی بریدمنې زموږ کسانو به څه کړي وي الیاسه زموږ کسانو ته اندېښنه مه کوه په اصل کې د مقابل لوري کسانو په اړه فکر وکړه باید همداسې وکړم لومړی بریدمنې څومره ښه خبره دې وکړه څنګه چې جګړن حیدر وایي ستا له خدای نه قربان شم ملګری ستا له خدای نه
ډګروال صاحب ډګروال جوهر دی. ډګروال جوهره د کلي نه یو ځوان چې تښتېدلی زموږ پوسې دی ځان رسولی ډګرواله. د اتلانو ډلې د کلي ملکیان یې هم ځان سره اخیستي، بیا هغوی شمال لویدیځ خواته تللي دي. یا ځوان ویلې له ماښام نه چې کومه نښته پیل شوې اوس هم نښته دوام لري. شمال لویدیځ خواته که نه د اتلانو ډله له ملکیانو سره یو ځای په میدان کې دي. الله دې خیر کړي. موږ هماغه خواته ځو ډګرواله. هیله مند یم چې په وخت به ورسېږو. سمه ده، ډېره مننه کوم ډګروال جوهره. تورانه امر وکړئ ډګروال. د جی پي اس آله راکړه. تر هغه ځایه 2 ساعته لاره، که چیرې تیز لاړ شو زر رسېږو. ملګرو د اتلانو ډله په سخت حالت کې ده. د ملکیانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. باید بیړه وکړو. زه یې نشم کولی. کولی شي کولی شي. ای یوه شېبه دا واخلې دارومشه ما ته وګورې کله کومې ستونزې سره مخ شوې. ما نه پوښتنه وکړې په ریاضي کې ښه یم. سمه ده کوبیلیه. زر مو وایي چې سمه ده. زه اول نمره وم، په نورو مضامینو کې مې ستونزه درلوده، خو په فزیک کیمیا ریاضي کې ډېر زیات ښه وم. ای کوبیلیه ماشومان په ارامه پرېږده چې خپل درس ووایي. سمه ده ترورې، ما خو څه نه دي ویلي. یعنې کله کومې ستونزې سره مخ شول ودې وایي، یعنې زه پوهېږم. دا دلته ږدم څه شی ګورې ماما؟ ای آفرین دې وي په دې جلۍ. وګوره ویني خدیجې څنګه په یوازې ځان خپل کار په خپله ترسره کوي. ماشاءالله. البته ترورې ډېر زیار باسي، خواره کوي داسې، یعنې لیلیه کې په یوازې ځان ژوند کوي. زه دا وایم چې اوس نو سمه ده، یعنې ښاغلی ابراهیم او سیفو پرې ډېر پام کوي، خو ماشومه ده لویېږي، له یو شمېر ډېرو ستونزو سره مخ کېږي ځکه چې پېغله جلۍ کېږي. یعنې هر څه خو خپل پلار ته نشي ویلی. کام داسې هر وخت د اونۍ په پای کې مونږ کره راشي، له مونږ سره به د زړه خواله وکړي او مونږ سره به خپلې ستونزې شریکې کړي. څومره ښه فکر دې کړی خدیجې لورې. والا څومره ښه. بېشکه ترورجانې ژوندی اوسې. وخت مه ضایع کوئ، دوام ورکوئ. مخکې شه. بالا دوام ورکئ. حالا حالا زر کوئ. حالا مخکې شئ. مخکې شئ. حالا زر کوئ. مخکې شئ. حالا زر کوه ها. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. ایکسپورټ انرژي ډرینک خلاص شول. ټول همدومره کسان ول. ځینې کسان غرونو ته تښتېدلي، دویم پټ شوي وو، موږ پیدا کړل. ښه ده، ډېر ښه. تاسې پوهېږئ چې موږ دلته ولې راغلي یو؟ ځکه چې زه د دې کلي په ګډون باید ټول ځایونه وسوځوم. 25 کاله مخکې مې هم دا کار کړی و، نن یې هم کوم. هغه وخت مو یادېږي که نه؟ هغوی ټول رزیلان ول، ته هم د هغو رزیلانو له ډلې نه یې. قره باغ زموږ دی. ژوندی دې وي آذربایجان، ژوندی دې وي ترکمنلند. واکشئ، تاسې به هم له دې ځای نه ځئ، سمه ده؟ او تاسې ته چې څه ویل کېږي هغه باید هرومرو وکړئ، سمه ده؟ ماشومه
ته له ما سره راځه. خیر دی پرېږدئ. مونږ شاوخوا کړه یو ملګرو. الیاسه سمه نښه ونیسه بیا ډز وکړه. له دې خوا نه سخت برید پیل کړی. له موږ نه په اسانۍ نشي تېرېدلی. ته ډاډمن اوسه. له موږ نه په اسانۍ نشي تېرېدلی. ته اوس زما دې خور ته وګوره. زه اوس شاته ځم. دا ځای تاسو ته پرېږدم. امرم پر ځای کېږي. راځئ بې شرفانو. راځئ چې خوښ مو شم. ژوندی دې وي ختیځ ترکستان. ژوندی دې وي ختیځ ترکستان. وزغمه یا سلام را ورسیدی. څه خبره ده جګړن صاحب؟ موږ عقل له لاسه ورکړی خیالونه وینو او که په رښتیا مو غږ واورېده. الیاسه دا ډګروال صاحب نه دی؟ الیاسه ما هم واورېده. دا د ډګروال کوپس بابا غږ و. راورسېدل الیاسه. کوپس بابا راورسېده. بې شکه دی. چېرته؟ ډګروال صاحب بې شکه مسمریانو. آفرین. ډګروال صاحب جګړن بختیار ټپي دی. سهار مو یو شهید ورکړ. پرته له دې نور ټول ښه دي ډګروال صاحب. زمری د ډلې نور کسان چیرته دي؟ چیرته؟ لومړی بریدمن څه چې فکر کوم هغسې خو به نه وي. ډګروال صاحب خدای دې وبخښي. ګوره ماشومه ما ته ښه غوږ شه. تر څو چې زه له دې ځای نه ونه وځم ته باید له ما سره ملتیا وکړې. که چېرته سرزوري دې ونه کړه نو دواړه د ملګرو په توګه خپلې لارې ته دوام ورکوو. خو که چېرته سرزوري دې وکړه غبرګون دې وښوده نو بیا خپل مور او پلار نشي لیدلی. سمه ده ګرانه؟ آفرین دې وي په تا. په ګونډو شئ.
سلجوقه منډه کا. امرا غالبا تاسو د ملکیانو امنیت ونیسئ. نظاره ولیده زه یم، تاسې زر تر زره دلته راشئ. کارونه څه وشول؟ څه وشول؟ هغو کسانو سره چې جنګېدلې هغوی دلته دي. په اصل کې ته ووایه چې څه وشول. بیرته راګرځو. موږ باید لاړ شو. نظره زر کوه. په بیړۍ سره کلي ته ګرځو. منډه کوي بیړه مه کوئ. هلانو خواته یوازې مرګ دی. پوهېږې که نه؟ ته څه وایې نظره؟ ګوره زه له هغه لیبري نه خپلې پیسې اخلم. نظره په هغه مې ډېرې پیسې دي، ډېرې زیاتې. ته هغه پیسې بیا په هغې نړۍ کې مصرفولی شي ولیده، خو خپله خوښه دې کتلل غواړې نو لاړ شه. نور نو زه د هغه د لوبو لوبغاړی نه کېږم. بیا په دې وروستۍ لوبه کې خو هېڅ نه یم. ستا پام حالت ډېر خراب دی. ګوره له دې ځای نه زموږ د وتلو لپاره یو چانس شته، خو هغه ته نشته. پیسې هم لاړې. کارون دې خدای ووهي. صبر وکړه. منډه کوئ. رزیله څه وشول؟ څنګه یې؟ څه وشول؟ پیسو والا څه وشول؟ سلجوقه داسې یو رزیل چې ونیول شي، داسې یو سپی چې ونیول شي، څه باید ورسره وشي سلجوق ملګریا؟ باید څه وشي جګړن صاحب؟ باید ونیول شي، د لیوني سپي په څېر د خلکو په مخ کې مردار شي. پوه شوې؟ باید د سپي په څېر مردار شي. څنګه یې؟ ښه یې که نه؟ ښه یم. نوم دې څه شی دی؟ الهام. الهام. آفرین دې وي په تا الهام. راځه چې زه مرده پیدا کړو. یاره سلجوقه ټول درانه کارونه تل په ما تاوانه وي. نه پوهېږم چې څه درسره وکړم. ټول ستا له امله پیسو والا، ټول ستا له امله. حال دا چې سلجوق یو ډېر ښه هلک دی. زه یې په خپل وخت کې له دار نه ژغورلی یم. د تورو غرو په سر مې کلی. رزیله ته د خره په څېر څومره دروندې بې شرفه. ژوندی دی حیدره؟ ها؟ ژوندی دی؟ بېهوشه دی، بېهوشه. امرا زر کوه دا راپاڅوه. پاڅېږه رزیله، پاڅېږه. اوه جګړنه، په دې ځایونو کې به یو ترک هم پاتې نه شي. که چېرته زه اوسم، که چېرته ونه اوسم، تاسې هرومرو ماتې خورئ. ډارول مه کوه جګړنه، ته مجبورې چې ما ونیسې. همدارنګه زه یو مهم کس یم، مخکې دې هم ولیدل. څنګه مې چې وویل، تاسو ته کنده ویستل شوې، ټولو ترکانو ته
کنده ویسل شوی څوک چې موږ ته کفن ګڼي څوک چې موږ ته کنده وباسي هغه په خپله په هغه کنده کې وباسي که څوک یې نه مني مهرباني دې وکړي ولیکي موږ تل دلته اوسېږو له خدای نه دې قربان شم ډېر شکر دی خدایه چې دا رزیل مردار شو افسوس پیسې هم پاتې شو حیدره ملګرو موږ خپل بیرغونه زړوو مړی او ژوندی باید نه دی اوهو زما صبر زمې خپل موبایل وګوره ستا به وي څه دې وکړل سایفو والا ډګروال صاحب نظر او ولید سهار وخته له کلیواله سره لیدلې دي ډګروال صاحب ښه هغوی له پولې نه تېر شوي دي هغوی دواړه ارمنستان ته تللي ډګروال صاحب خدای دې وبخي خو اوس به ووایم چې زه به هم تېر شم ها سرونه ټیټ کړئ راتلونکې برخه رښتیا وایي والله بالله په سمت الله ګرانه د اتلانو ډلې لوی کار تر سره کړی بېشکه یې دوه بېشکه وایم بېشکه یې ته څه وایې اوس موږ څه کوو ها پلان دې څه دی همدلته پاتې کېږو که څنګه ګوره ستا یوازینۍ موخه پیسې دي او زه د داسې چا سره پیژنم چې ډېرې پیسې به درکړي چېرته زینب لالو لالو ولایت ته دې افضل بیا ښکاره کولی شي توبه دا یعنې دا له لیدلو مو مننه